دې وخت کې که تاسو ګورئ ټول خلک په سوشل میډیاس کې اخته دي. څوک خپل عکسونه اچوي، څوک خپل ویډیوګانې اپلوډوي، څوک هسې کومنټ کوي، نو څوک په همدې وخت کې خپل زده کړې هم ته نه کوي. څوک نوي معلومات نه ځان خبروي، څوک همغه معلومات اپلوډوي تا ته، څوک د خپل بزنس پروموشن کوي، څوک د همغه بزنس پروموشن چې چاته کېږي ګوري هغه طریقې نه د بزنس نه یا معلومات حاصل کوي یا همغه پروډکټ نه استفاده کوي. څوک دومره معلومات شریکه کوي چې ضرورت نه وي، څوک ګوري بیخي خپل معلومات نه شریکوي. نو سوشل میډیاس که تاسو ګورئ هر وخت کې چې څوک استفاده کوي دا هم خپل فایدې لري هم نقصانات لري. نو هر پلیټفارم به داسې موږ راونیسو چې هر دې پلیټفارم کې فایدې څه دي نقصانات څه دي. نو اوله ویډیو زه د دې فایدې او نقصاناتو فیسبوک نه شروع کوم چې فیسبوک تاسو استفاده کوئ څونه فایده لري او څونه خپل نقصانات لري. فیسبوک که تاسو ګورئ ځکه هم فیسبوک انتخاب کړی چې ټول نه غټ ترین چې کوم نیټورک ده استفاده کېږي زیاته فیسبوک ده، چې اوس سروې کې ریسنټ په دې 2023 کې که تاسو وګورئ سرچ هم وکئ 2.99 بلین خلک یوزرز دي په فیسبوک کې تنه. فایدې څه دي؟ فایده دا ده، اوله فایده ته به راشو چې ته ښه معلومات خلکو سره شریک کولی شي. معلومات مطلب ته خپل باره کې انفارمیشن شریک کولی شي، ته د یو خپل کمپنۍ باره کې انفارمیشن شریک کولی شي، معلومات ته هر باره کې ته معلومات ته فیسبوک د طریقې شریک کولی شي. او نور خلک چې کوم فیسبوک ګوري یا سکرولینګ کوي یا وخت پکې تیروي هغه همغه معلومات نه ځان باخبر کوي هم مستفید کوي هم. معلومات داسې تاسو فرینډس دي معلومات شریکوي، یو ځای کې وظیفه واخیسته ده، یو ښه پوسټ پیدا کړی ده، هایر شوی ده، ته د فیسبوک طریقه خبرېږي چې دغه کس دغه ځای کې یو وظیفه اخیستی یا یو بزنس د شروع کړی ده، د هغه بزنس تا کوم دوستان چې فیسبوک کې دي باخبر کېږي چې دغه کس دغه بزنس شروع کړو. دا یو فایده ده. دویمه فایده دا ده چې ته چیټینګ فیسیلیټي لري. څوک هم چې فیسبوک استفاده کوي نه تنها صرف دا ده چې خپل معلومات شیر کوي، په همغه پلیټفارم کې دوی چیټینګ هم کولی شي، خپل دوستان نه باخبر کېږي، د سره خبرې کوه، هغې سره خبرې کوه. نو دا هغه فایدې دي د چیټینګ فیسبوک کې چې ته کولی شي هغې نه مستفید شي. فیسبوک صرف دا ده چې ویب سایټ لري، فیسبوک اپلیکیشن هم جوړ کړی ده. څوک غواړي ډیسکټاپ کې استفاده کوي خپل کمپیوټر کې، څوک غواړي په موبایل کې استفاده کوي. نو دواړه کې ته اکسس لري، دواړه طریقې نه استفاده کولی شي. دا هم یو فایده ده چې ته که چیرې معلومات حاصل کوي یا د کوم خپل دوست نه باخبر کېږي یا کوم چا سره میسج کوي نو موبایل طریقې نه هم کولی شي. موبایل د ورک شوی اوسي یا نه لري بیخي سمارټ فون مطلب مې دا ده، نو ته کمپیوټر د طریقې نه یا ډیسکټاپ د طریقې نه هم ته کولی شي چې دغه فیسبوک خپل اکسس کړي. بله فایده دا ده چې ته دوستان خپل را پیدا کولی شي. مثلا زما یو فرینډ مکتب وخت کې چیرې څلورم پنځم صنف کې یو ځای ولو، اوس نو دونه ډېر وخت تېر شوی دی، یو څه وخت مخکې ما هغه فیسبوک کې را پیدا کړی، زه یې را پیدا کړم، بېرته دواړه کنیکټ شولو. دا ده چې هغه کنیکشنز هغه اړیکې چې امکان نه لري چې هغه تاسو پیدا کړئ یو بل سره بېرته کنیکټ شئ، د فیسبوک طریقې هغه خلک بېرته کنیکټ شوي دي. چا پکې ودونه هم کړي دي، دوستان شوي دي او یو بل سره یې اړیکې ښې جوړې کړي دي او بیا وادونه یې کړي. زه مشوره نه ورکوم چې دا کار تاسو کې، خو یعنې داسې کارونه شوي هم دي. هغه خلک چې نشي کولی په ریل لایف کې په داسې مخامخ یو بل سره کنیکټ شي، د فیسبوک له لارې هم دوی کولی شي یو بل سره اړیکې وساتي او کنیکټ شي. راځو بلې فایدې ته د فیسبوک. ته کولی شي که یو بزنس لري ته خپل بزنس پروموشن کولی شي، ته هر رقم ته کار ولري د هغه کار هم معلومات شریکولی شي، هغه هم د ایډس له طریقه د نورو اعلاناتو له طریقې ته هغه پروموټ کولی شي چې ډېرو خلکو ته ورسېږي. څه رقم د کانټنټ چې ته جوړوي، ویډیوګانې، عکسونه جوړوي، د هغې په طریقه خپل معلومات برابروي او یا یې پروموټ کوي یا یې سپانسر کوي، پیسې په ورکوي یا بغیر د پیسې نه همداسې شیر کوي. پیجز لري فیسبوک او نور داسې طریقې دي چې هغه طریقونه ته خپل هغه بزنس ته ډېر ښه طریقې سره په لنډ وخت کې ډېرو خلکو ته رسولی شي. اوس که څوک فیسبوک نه استفاده کوي همداسې پروموشنز کوي، کیدای شي تلویزیون ته یو اعلان ورکړي، کیدای شي داسې یو کار وکړي چې بروشرې چاپي کې خلکو ته تقسیم کړي، بینر ولګوي په سړکونو کې، نو هغه پیسې چې هلته مصرفوي فیسبوک ته طریقه څه شی کوي په پروموشنز باندې، په بوسټ کولو باندې د پوسټ، نو دې باندې هغوی بیرته خپل بزنس په مختلف طریقې ډیجیټل طریقې باندې کوم ځای کې چې غواړي هلته رسولی شي. اوس که زه وغواړم خپل بزنس پروموټ کړم نو زه کولی شم داسې کار وکړم چې هغه خلک چې ځوانان دي
هغوی ته پروموټ شي، نو هغه به صرف دغه ما په ځوانان ته ورځي فیسبوک کې، مشران ته نه ورځي، هلکان ته نه ورځي. که زه غواړم داسې خلک چې اقتصاد نه فارغ اوسي، داسې خلک ما په کار دي چې ما بزنس هغوی ته ورسي. نو زه صرف فیسبوک کې داسې طریقې شته دي چې صرف د همغه فیسبوک کې چې کوم اقتصاددانان دي یا اقتصاد ویلی ده فارغ شوي دي، هغوی ته دا رسیږي، نورې چاته نه رسیږي. نو داسې نورې ډېرې طریقې دي چې خپل بزنس د فیسبوک طریقه پروموټ کولی شي. نو شپږمه کومه خوبي به ووایم، یا که چیرې ریفریشمنټ ورته ووایم، په انټرټینمنټ برخه کې هم تاسو سره فیسبوک ډېر ښایسته انوایرمنټ جوړ کړی دی چې کله ته پکې ستړی اوسې، گیم پکې شته د گیم کولی شو. اوس موږ خپل یو وخت گیم کاوه فیسبوک کې، فارم فیلی په نوم و، او هغه گیمونه چې اوس علیحده خپل اپلیکیشنز لري، مثلا 8 بال پول ده، 8 بال پول ته اوس هلته ګورې فیسبوک تر طریقې ته ورسره ساین اپ کېږي، نو تا ټول معلومات بیرته هغه فیسبوک کې راځي څونه شته کوي. نو دا شیان دوی ټول کنیکټډ ساتل دي یو بل سره، چې هم د فیسبوک فایده ده، هم هغه چا چې گیم جوړ کړی هم د هغه فایده ده. هم تا وخت چې کله ستړی اوسې، دا نه چې شپه ورځ 8 بال پول کې اخته اوسې، هغه څه زه نه ریفر کوم. کله هم چې ستړی اوسې فیسبوک کې ته بعضې گیمونه لري کولی شي. غیر د گیم نه فوټو ایډیټینګس دي، نور داسې ویډیو ټریکس دي، داسې شیان هغوی هم جوړ کړي دي چې ته کولی شي خپل عکسونه ایډیټ کړي په اسان طریقې سره. خپل مثلا عکس اے آی له طریقې یو بل ځای کې تا ته جوړوي، هغه څه شیان ټول فیسبوک کې تاسو ته زیاتر اپس جوړ کړي دي چې کولی شي هغه هم استفاده کوي. او بل آخرین چې کوم ده، یو ځای کې تا وخت نه ضایع کېږي یا ډېر منتظر یې چېرته چاته، د کول فیسبوک بس اسې سکرول اپ کوه، نو دې کې تا څه کېږي، هغه وخت زر تېرېږي. دا نو په فایدو کې خلکو لیکل دي، خو دا اصل نقصان ده. دې په ځای چې ته فیسبوک کې سکرولینګ کوي، خپل وخت ضایع کوي، دې په ځای کې چې یو کتاب مطالعه کوي، هغه به تاسو ته ډېره ښه فایده وي. دا ول هغه عمومي فایدې چې سرچ هم پسې کړی و، ډېرو خلکو پکې فوټ ورکړی و چې دغه یې موږ فایدې دي چې کوم موږ فیسبوک کې ګورو. بعضې موږ ته فایدې کې هم دي، بعضې موږ نقصانات کې هم دي. وخت ضایع کول دا غټترین نقصان ده چې فیسبوک کې ته کله ننوځې، کیدای شي 9 بجې شپې ته لاړ شي، 8 بجې شپې لاړ شي، یا خوب ځای کې لاړ شي، وخت ګورې 4 ساعته 15 ساعته دی وخت په فیسبوک کې ضایع شوی اوسي. دا اوس نقصانات شی ده چې هم سترګې دې ستړي دي، هم د ذهن ستړی کړی ده، او خوب نه مخکې چې څوک په دې سوشل میډیاز کې مصروف وي، چې ویده کېږي سبا را پاڅېږي ګوري خوب یې نه وي پوره، ولې د هغه دماغ دونه ستړی شوی اوسي د ډیجیټل ډیوایس سره کنیکټډ اوسېدو نه بعد، چې هغه خوب هم ورته کم ده. دې لپاره خلک مشوره هم دا ورکوي چې کله هم تاسو ویده کېږئ، نو 1 ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت مخکې دغه موبایل او د کمپیوټر د شیان نه لرې اوسئ، نارمل به تاسو خوب هم پوره وي او کار هم وکړي. نو دغه یو پکې نقصان. او بل نقصان یې شی ده، فیسبوک له طریقې نه د وایرس راتګ تاسو کمپیوټر، تاسو موبایل د شیان ته چانسز ډېر زیات دي، ولې فیسبوک ته خپل یوز کوي، هغې کې ډېر رقم لینکونه راځي. تا ته داسې یو لینک راځي چې ته په دې کلیک کړه، تا ته دومره بزنس کې یا شیر درکول کېږي، یا دومره پیسې تا ته کرپټو کې در اچول کېږي. نو دا زیاتر لینکونه داسې چې هغه وایرس نه ډکي، ته کلیک یا د موبایل سسکېږي یا د کمپیوټر جام کېږي، یا نور داسې ډېر مشکلات نور ته کمپیوټر کې جوړېږي چې کوم وایرس کوم مشکل ته جوړ، د همغه مشکل ته کمپیوټر کې جوړوي. نو دا یو وایرس ډېر خطر د خپله فیسبوک کې چې تاسو سرچ وکړئ، فیسبوک له طریقې وایرس نه راځي. که ته فیسبوک یوزینګ کوئ، هغه له طریقې مشکل نشته ده، خو که فیسبوک له طریقه کوم لینکونه چې تاسو ته جوړ شوي دي، بعضې عکسونه یې ورکړي چې دا کس میلیونر شو، دا یو لینک ده، نو ته تا ته لیکلی شي چې څنګه میلیونر شو، ته عموما یو فکر تا ته راځي چې زه دا باید کلیک کړم وګورم چې څنګه ده. دغه لینک امکان لري چې وایرس ولري، چې کلیک کې پرې اتا موبایل ته، اتا کمپیوټر ته، اتا کوم ډیوایس کې هم چې ته استفاده کوې، د وایرس راتګ ډېر زیات چانسز شته. نو دغه شیان نه باخبر اوسئ. بل نقصان چې کوم ده، هیکرز دي، څوک چې هیکینګ کوي فیسبوک له طریقې نه، ډېر زیات دا چانس هم شته ده چې تا کوم فیسبوک اکاونټ ته هیک شي. اوس یو هلک ده هیکینګ لینک یې جوړ کړی ده، تا ته لینک درلیږي چې دغه لینک کې ته ساین اپ کړه، تا ته دغه فایده یا دغه یو ریوارډ درکول کېږي. نو هغه لینک داسې چې ته ګورې سیم ټو سیم فیسبوک غوندې یو اکاونټ یې جوړ کړی اوسي، ته فکر کوې چې دا هم د خپله فیسبوک ته مشکل نشته، چې کلیک کې پې تا خو اول دا موبایل که کمپیوټر یې تا فیسبوک ډایرکټ لاګ آوټ کېږي، وینډوز یې کرش کېږي، یا کوم اپریټنګ سیسټم یې چې کوم ده هغه کرش کېږي. نو ته چې هلته ایمیل پاسورډ تا وهلی، دا ایمیل پاسورډ ډایرکټ ځي همغه کس ته
چې کوم کس تا ته دا لینک درلګلی نو هغه ډېر داسې خلک دي چې د فیسبوکونه دې طریقې سره هیک شوي دي د هغوی ته یا هغوی پروفایل باندې هغوی کوم ټایم لاین چې د هغه کې ډېر داسې مزخرفات شیر شوي دي ډېر داسې لینکونه شیر شوي دي چې هغه نه غواړي یا نه شیر کول خپله صرف دا نه چې فیسبوک کې تاسو ته بل داسې لینک راځي چې دغه لینک ته کلیک کپې دې لینک باندې تا اکاونټ ته ولې چې تا قرعه کشي کې تا نوم راوتی دی تا نمبر راوتی دی تا دا نوم راوتی ده موبایل کې هم خلکو ته داسې زنګونه یا میسج راځي چې تا نمبر دغه قرعه کشي کې راوتی ته کولی شي دغونه پیسې ځان ته یا ګټلې دي او ته صرف خپل دا اکاونټ راولګې تا ته دې ورولګي دغه طریقې دي چې فیسبوک نه خلک غلط طریقې استفاده کوي او تا ته لینکس درلیږي چې تا هغه باندې خپل بانک اکاونټ چې کلیک کو تا بانک اکاونټ اکسس ټول هغه ته ورځي نو که چیرې ډېر سیکیور نه وي او ډېر بانک پوښتنه نه کوي هغه اکاونټ چې کوم اماونټ د تا سره پیسې دي هغه نه ډېر طریقو سره استفاده کولی شي بل نقصان دی چې فیسبوک دا هغه دا ده چې تا چې کوم پروفیشنل کریر ده چې کوم ځای کې وظیفه کوي ته دغه ته ډېر خطر دی یا وظیفه اخلي اوس نن سبا چې څوک هم وظیفه اخلي څوک هم انټرویو ورکوي د هغه کس بیکګراوند دا خلک چک کوي چې چېرته ته غواړې چې کوم کمپنۍ کې وظیفه واخلې هغه کمپنۍ د بیکګراوند چک کوي او بیکګراوند چک کول دپاره د سوشل میډیا پلیټفارمز چک کوي سوشل میډیاز کې اول چې دا فیسبوک راځي مخې ته ځکه چې دا فیسبوک ډېر مشهور ده هر څوک فیسبوک لري که انسټاګرام نه لري خو فیسبوک لري یوټیوب نه لري فیسبوک لري لینکډین نه لري مګر فیسبوک لري ډېر کم خلک به داسې چې فیسبوک نه لري فیسبوک کې اوس تا شیر کړي دي خپل دی او بعضې عکسونه د هم شیر کړي دي پارټي ته تللی هغه د هم شیر کړي دي یو نیم شپه کې یو فکر درغلی ده عجیبه خبر ته کړی هغه د هم شیر کړي دي یو چا سره د جنګ کړی هغه د هم شیر کړي دي اوس په همدغه ویډیو کې که تاسو وګورئ لاندې ما کامنټس ته راشئ کامنټس کې ګوره داسې خلک دي چې هم ښه کامنټ کوي وایي چې ډېر ښه معلومات ول او ډېره مننه هم داسې خلک دي چې کامنټ کوي او په دې باندې څوک نه پوهېږي زه لاړ چې خپل ځان اول صحیح کوو خپله معلومات صحیح کړي او ښه معلومات خلکو ته ورکړي ګوره دوه رقم خلک دي د سوشل میډیاز کې عموما فیسبوک کې دغه خلک چې کوم دي چې کوم نیګیټیو کامنټس ورکوي د هغه پروفایل که ته چک کړي شی به هم نه وي صرف یو څو عکسونه به خپل ځان او انډیوالان سره ویستي یو چېرته به یو جنجال کړی هغه به یې ویستی پکې یو داسې یو سټیټس به یې پوسټ کړی اوسي چې هغه هېڅ د ویلو نه وي نو هغه خلک چې کوم انټرویو ورکوي او دا خلک بیرته چې کوم کمپنۍ والا دی دا چې چک یې وګوري والا وایي دا کس خو د کار نه ده مونږ ته ځان څه شریف ښودلی ده نو دلته چې وګورې حقیقت معلومیږي نو هغه کس امکانات ډېر زیات دي چې د هغه وظیفه چې کوم ده هغه ونی شي نو فیسبوک عموما داسې نه ده چې هر رقم ته خلک شته هر رقم فکر شته نو فیسبوک کې کوشش کوئ دغه شیان مه اپلوډوئ فیسبوک هم ډېر صفا وساتئ ډېر پروفیشنل وساتئ نو چې کوم تا ډیولپمنټ ته زیاتر کوشش وکړي چې هغه شیان اپلوډ کړي پکې نو هغه ډېر ښه تاثیر لري عکسونه دي د ما هم پخواني عکسونه چې وګورې ډېر ګډوډ عکسونه ما اچولي خپل فیسبوک نو کله هم چې هغه یې ما مخې ته راځي یو ډیلیټومه نو اوس چې کوم ده تاسو باید داسې کار وکړئ چې فیسبوک خپل ډېر صفا وساتئ که هر څوک هم راځي یو منفي نظر یا منفي کامنټ پکې ونه لري دا یو نظر یو شی په فکر کې وساتئ نو موږ یو همکار اوس هم دلته غږ وکړو چې واده ته هم څوک ځي خاصګرۍ ته نو د هغه جلۍ والا یې که هلک والا یې اول د هغه فیسبوک چک کوي چې ودر د هلک څنګه انسان ته عکسونه یې څه رقم ته دي خلکو سره څومره رقم ناسته پاسته نو که وظیفې دپاره خپل فیسبوک نه صحیح کوي حداقل هغه خسرخیل خو دپاره د خو د صحیح کوي دا شیان نظر کې ونیسئ دا ول هغه فایدې او نقصانات د فیسبوک او سوشل میډیا پلیټفارمز نور هم د هر یو مونږ راځو ریسرچ پې کومه او تاسو ته به یو مخکې کوم چې انسټاګرام کې څه خبره ده څه دپاره استفاده کېږي څه رقم صحیح ده څه رقم غلط ده ټیک ټاک شی ده څه رقم د استفاده باید وشي ان لینکډین شی ده داسې خلک دي چې همدغه پلیټفارمونه نه په زرهاو ډالر ګټي میاشتې نو تاسو هم داسې نه ده چې هغوی بل ځای نه راغلي اوسه دغسې خلک دي کانټینټ کریشن خپل صحیح کړی ده هغه کوم خلک کوم مواد چې خلک غواړي زیات وګوري هغه شیر کوي خلکو سره او پروفایل هم بیلډ وسي صحیح انکم هم ترلاسه کوي خلک هم په انتقاد نه کوي نو امید لرم چې څه هم زده کړي وسي بلې ویډیو کې ګورو له خیر سره یا د انسټاګرام یا لینکډین یا ټیک ټاک باره کې